بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نن به تاسو ته د سورة الاخلاص چې دا کوم مختصر سورت دی پر څلور آیاتونو باندې مشتمل دی. د دې مبارک سورت سبب نزول او د دې مختصر ترجمه او د هغه تفسیر او د دې انتهایی اهم فضائل به و تاسو ته درواورول سي تر څو د الله تبارک وتعالی هغه تعریف او د الله جل جلاله ثنا او صفت په دې مبارک صورت کې څرنګه بیانېږي. اول مشرکین نبی صلی الله علیه وصحبه وسلم ته راغلل او دا ورته وویل چې یا محمد صف لنا ربک، ستا د رب صفت ته موږ ته بیان که. ایا دی د سپینو زرو څخه جوړ دی، د سرو زرو څخه جوړ دی، د زبرجدو څخه جوړ دی، که د یاقوتو څخه جوړ دی؟ الله تبارک وتعالی دا مبارک صورت نازل کی چې قل هو الله احد، قل ورتوه ای محمد صلی الله علیه وصحبه وسلم و دغه مشرکین مستهزئین ته چې دی و الله ته شریک نیونکي و او دوی پسخند وهونکي و په دې خپل سوال کې، و دوی ته دا وایي چې هو شان دا دی الله الله احد یو دی په ذات او په صفات خپل کشي. الله الله الصمد بے پروا دی، الله ته هر شی محتاج دی، الله وحید چاته هم محتاج نه دی. دا زما د رب توصیف دی. لم یلد نه دی زیږولی هیڅوک چې دی ورته والد سي او هغه یې مولود سي، صیغه د معلومې ده. ولم یولد او نه دی زیږول سوی دی له هیچا څخه چې دی د هغه ولد سي، هغه ورته والد سي. ولم یکن او نست له ودغه الله جل جلاله لره کفوا یو برابر یو سیال احد هیڅوک، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. د دې مبارک صورت په حواله باندې د فضیلت یو حدیث شریف چې هغه امام ترمذی په ثواب القرآن کې ذکر کړی: من قرأ قل هو الله احد كل يوم 200 مرة، چا چې 200 ځلې قل هو الله احد دا مبارک صورت تر پایه پورې ووایه، محی عنه ذنوب 50 سنه، د 50 کالو ګناهونه الله تبارک وتعالی د ده څخه محو کوي او لیرې کوي. الا ان یکون علیه دین، مگر نه هغه څوک چې پر ده باندې دین پور د چا وي، پور د چا چې مؤمنانو مسلمانانو، چونکې دا حق العبد دی، په دې کې هیڅ کله معطلي مه کوئ چې د چا حق پر تاسو باندې وي او هغه حق تاسو لاسته راوړئ، په هغه کې هیڅ معطلي مه کوئ. هغه معطلي او هغه مطل هغه بیا ظلم دی، ګناه کبیره ده. او د الله نبی وفرمایل: ومن اراد ان ینام علی فراشه، که چیرې یو څوک اراده لري د دې چې دی پر خپل بستره او پر خپل فراش باندې بیده سي، فنام علی یمینه، او دی بیده سي پر خپل رسته طرف باندې، یا دی بیده سو پر خپل رسته اړخ باندې، دا خپل رسته اړخ یې تر خپل باړخو لاندې کوي. ثم قرأ قل هو الله احد 100 مرة، بیا یې 100 واره قل هو الله احد دا مبارک صورت تر پایه پورې ووایه. قال له الرب یوم القیامه، په ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالی ودت و یا عبدی ادخل علی یمینک الجنه، ای زما بنده داخل سه په خپل ښي لاس باندې و جنت ته. الله تبارک وتعالی به دی معزز وګرځي. او په الجامع الصغیر کې راځي: من قرأ قل هو الله احد 21 مرة، که چا قل هو الله احد دا صورت تر پایه پورې ووایه چې دا 4 مختصر آیاتونه لري، بنى الله له قصرا في الجنة،
الله جل جلاله به د ده دپاره یو قصر، یو بنګلا، یو تعمیر به په جنت کې ورلره جوړ کړي. الجامع الصغیر. راوي د دې حدیث شریف خالد بن زید دی او د دې مبارک صورت تجوید هغه صحیح ادا ستاسو حضور ته وړاندې کوو. هغه دا ده، تاسو باید کوشش وکړئ چې دغه مبارک صورت د قرآن کریم په ورځ کې 200 ځلې ووایاست او که نه وي 100 وارې ووایاست، که نه وي باید 3 ځلې خامخا دا مبارک صورت د هر لمانځه نه وروسته تاسو ووایاست چې دا یو ختم حکمي سو. او د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم په صحیح حدیث شریف کې د بخاري فرمایي وانها لتعدل ثلث القرآن، او بېشکه دغه سورة الاخلاص مبارک چې دی د ثلث سره د 3 حصې سره د قرآن کریم دا برابریږي، چې یو ځل دی وایه 3 حصه د قرآن کریم، چې 2 وارې دی وایه لکه 10 سپارې د قرآن کریم چې نور تاسو وایست، او چې 3 ځل دی وایه لکه پوره قرآن کریم چې تاسو ختم کړئ. او په دې باره کې دا د کنز العمال جلد اول صفحه 50 کې فرمایي چې کله بنده قرآن کریم ختم کی په وخت کې د ختم د قرآن کریم 80,000 ملکې د الله جل جلاله د ده دپاره د رحمت دعاګانې واړي. نو مؤمنانو مسلمانانو د کومو کسانو چې قرآن کریم په الفاظو باندې د سره 70 پایه پورې نه دی زده، د هغوی دپاره هم دا یو واقعي فرصت دی او دا یو غنیمت دی چې کم سے کم دی خو د قرآن کریم د مبارک آیاتونو څخه او د مبارک سورتونو څخه سورة الاخلاص مبارک خو ان شاء الله العزیز د هر شای زده دی. دغه سورت مبارک دی همیشه وایي او د دې سورت و صحیح تجوید ته تاسو پام واړوئ او تر څو چې ستاسو صحیح ادا چې هغه پر صحیح معنا باندې دلالت وکړي او هغه پوره فضیلت چې د الله نبی فرمایلی هغه و تاسو ته درکول سي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ډیرو محترمو مسلمانانو وړونو، الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو ودې ته فهم کړي چې موږ د دې مبارک صورت تلاوت همیشه وکړو. څوک چې د سورة الاخلاص د تلاوت سره محبت لري او ډیر وایي، الله تبارک وتعالی د هغه سره محبت کوي.